السلام علیکم ملګرو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل او پیج. ملګرو څنګه تاسو پته لرئ چې ورلد کپ شروع کیږي او د ورلد کپ لپاره تقریبا ټولو لوبډالو ټولو کرکټ ټیمونو ټولو کرکټ بورډ خپل سکواډونه اعلان کړي دي او پاکستان کرکټ بورډ لا تر اوسه پورې د ورلد کپ لپاره خپل سکواډ نه دی اعلان کړي. نو پاکستان کرکټ ټیم زیات د کرکټ مینوال دا انتظار کوي چې د ورلد کپ لپاره پاکستان کرکټ بورډ کله سکواډ اعلان کوي او زیات د پاکستان کرکټ ټیم مینوال وایي چې د ورلد کپ په سکواډ کې تبدیلی او بدلون هم وکړي شي. محمد حارث، محمد وسیم جونیئر او زمان خان د بیرته لوبډالې ته راوستل شي. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې د ورلد کپ لپاره د پاکستان کرکټ ټیم سکواډ کله اعلانېږي، څو ورځې بعد به اعلانېږي او په دې سکواډ کې کم کھلاړیان شامل دي. د ذرایع خبر راغلی د پاکستان کرکټ بورډ د ذرایع خبر راغلی د ورلد کپ په سکواډ کې به دا 13 لوبغاړي شامل وي. نو کوم 13 لوبغاړي به د ورلد کپ په سکواډ کې شامل وي په دې ویډیو کې درته نو ویډیو راستر اخر پورې وګورئ او د نور کرکټ مینوالو سره هم شریک کړئ. نو تقریبا یو څو ورځې بعد په پاکستان کرکټ بورډ د ورلد کپ لپاره سکواډ اعلانوي. په دې سکواډ کې به دومره بدلون او تبدیلی نه کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د ذرایع پټ خبر راغلی چې دا 13 لوبغاړي به د ورلد کپ په سکواډ کې شامل وي. پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې به شامل وي کپتان به وي بابر اعظم، محمد رضوان، سائم ایوب، عثمان خان، فخر زمان، افتخار احمد، شاداب خان، اماد وسیم، شاهین شاه افریدی، نسیم شاه، محمد عامر، حارث رؤف، ابرار احمد، عباس افریدی او اعظم خان. او پر ریزرو کھلاڑیانو کې به شامل وي حسن علي، سلمان علي آغا او عرفان خان نیازی. په پاکستان کرکټ بورډ د ذرایع دا خبر راغلی چې یو څو ورځې بعد به د ورلد کپ په سکواډ کې دا 13 لوبغاړي شامل وي. دا 13 کسیزه لوبډله به اعلانېږي. دا لا پوره کنفرم خبر نه لري ځکه چې په دې سکواډ کې ډیر کھلاړیان اوس هم اګنور شوي دي. که تاسو وګورئ نو په دې سکواډ کې د محمد وسیم ځای هم جوړیږي. محمد وسیم جونیئر کوم چې فاست بالر دی، وزیرستان سره تعلق لري چې بهترین فاست بالر دی. نو که وګورو نو په دې سکواډ کې د محمد حارث، زمان خان او محمد وسیم جونیئر ځای جوړیږي. که چېرته را درې لوبغاړي په سکواډ کې شامل شو نو تقریبا بیا ور پاکستان سکواډ ډیر پاورفل او خطرناک سکواډ وي. نو اوس لا هم ټیم شته که چېرته په سوشل میډیا باندې د محمد حارث مینوالو आवाज اوچت کو نو ان شاء الله بیا امید ده چې محمد حارث هم د ورلد کپ په سکواډ کې شامل شي. په کار هم ده چې محمد حارث بیرته د ورلد کپ په سکواډ کې شامل شي ځکه چې محمد حارث د T20 یو بهترین بیټسمن دی او یو تیز بیټسمن نه. نو په کار ده چې محمد حارث بیرته په لوبډله کې شامل شي او په T20 ورلد کپ لپاره په سکواډ کې شامل شي. دین علاوه که تاسو وګورئ نو حسن علي یو شپارسي په لوبغاړی دی. کله چې هم ورلد کپ شروع کیږي نو حسن علي بس په هوا باندې راولوځي او په ورلد کپ سکواډ کې شامل شي. نو د حسن علي د ورلد کپ په سکواډ کې هیڅ ځای نه جوړیږي. د حسن علي په ځای باندې محمد وسیم جونیئر پکارو او د عرفان خان نیازی په ځای باندې زمان خان په ریزرو کې پکارو یا په مین سکواډ کې پکارو. نو زما په خیال محمد حارث، محمد وسیم جونیئر او زمان خان که په دې سکواډ کې شامل شي نو پاکستان نه سکواډ بیا بالکل پاورفل او خطرناک سکواډ دی. په کار ده چې زمان خان، محمد وسیم جونیئر او محمد حارث په دې سکواډ کې شامل شي نو بیا ور پاکستان نه سکواډ یو پاورفل او خطرناک سکواډ وي. تاسو را سره هم خپل رائے خپل کمنټ ضروری شیر کړئ چې پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې کم لوبغاړي پکار دي.